نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو صحابي ماغز اسلمي رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخې تکې ناست سره ټیټ نیول دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ماغز اول سم سره دا اذا الله پاک پیغمبر زمانه بدکاری وشو زمانه زنا وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بل طرف ته مخواړه دغه بل طرف ته شو اذا الله پاک پیغمبر زمانه زنا شوی د بدکاری آل شوی نبی رسول الله ته څه ونه بیا چې بل طرف ته مخواړه اذا الله پاک پیغمبر زدر تام چې مان بدکاری شوی د زنا رانه شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغي د زنا بدینی کړي اسه بده چرته نور څه چل کړه خپل ول ملول بده کړي لاس په ورل زنا بدینی کړي دته زنا ویل کېږي کنه دا اسباب د زنا دي کله زنانه ته لاس ورل دام زنا د لاس کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ماغي د زنا بدر نه کوي نه شي از چرته څه چل بده کړي لاس ماس په ورل بده خپل ول کړي زنا بدر نه شي دا الله پاک پیغمبر داسې کار میکړل لکه څنګه چې سړی د خپل حلال بیبي سره کوي داسې رانه شوی داسې کار رانه شوی الله سلور پیری په ځان گواہی وکړه او د زنا په باب کې سړی په ځان باندې سلور پیری گواہی کوي په سلور پیری په ځان گواہی وکړه زنا په ثابت شو سلور پیری په ځان باندې گواہی وکړه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یاله ماوی ز وعده دشته کو بی وعده وینه الله پاک پیغمبر وعده کړم خپل خزم سات لرمه حلال خزم يم دغه موجود رانه دا ګناه شوی الله نبی رسول الله صحابه کرام ته فرمایل اذا خپل رور بوزه دې ਸੰسار کوي دې بوزه دې ਸੰسار کوي ځکه په ځان باندې گواہی وکړه شک شوبه په پات نه شولا او بل وعده والا دی او وعده والا سره چې بدکاریو کې د ਸੰساریږي د ਸੰسارول د په ګټو وشتل کې دې بوزه دې ਸੰسار کوي صحابه کرام په وستو اسيو سارا ته وستو الله او په ګټو باندې وشتل شروع کړل د صحابي په ګټو باندې دې وشتل مر خو ګران کار دی مر ته شوټینګ دی او لا چې په ګټو دی ولي په ګټو دی ولي او په داسې ځای دی ګټ برابر شو دا غي نه مرشي زخمی به پروت او ګټو به در باندې راوري مرګران کار دی په پتی کو باندې په وشتلو باندې صحابه کرام ته په باندې د یو طرف او د بل طرف د کانو گزارونه شروع کړو د ټینګ نشو پته ښه پمند شو نجدا سے تخدید عمر رضی الله تعالی عنہ کو ولاړو د په خوا تیریدو هغه چې زمکه تلاش کو د اوخ د جامې د اډو کې پروت او چې دا وچت کو د سر له راواچ او چې سر له راواچ د وینو ته دار کړه په ځای پریوت هغه وی په عمر رضی الله تعالی عنہ ولګی دي عمر رضی الله عنه کې عمر رضی الله عنه تخیری وکړي الله دې داسې کو پتا چرته زنا نه وکړي موږ ویل په وینو کړهولو په دې پلی تو وینو دې موږ کړکو خیری وکړي بدر دې وته وایي صحابه کرام را لوي د الله پاک پیغمبره ماغز موږ ملک ਸੰسار مو په ګټو موږ وشتو یو صحابي په ویل د الله پاک پیغمبر چې موږ گزارونه شروع کړو ټینګ نشو پته شو د عمر په خوا باندې ته د دور له د اوخ د جامې اډو کې راواچو پاغي باندې مړکو ای بیا ته بدر دې مو خیری ورته وکړي نبی رسول الله عمر رضی الله تعالی عنہ غصه شو دارنګ سور شو عمر تا ما هیڅ بدر نه وي او الله پاک پیغمبر زنا کړی ونه بدکاری کړی ونه څه خسله خو نو